السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعضې شیان چې هغه د خلکو له ځانه جوړ کړي دي، وایي که لمر یا سپوږمۍ تندر ونیوله نو که یو ښځه حامله یې بچی یې په نس کې نو هغه دې بیا د باندې نه راوځي، هغه کوچني ته تاوان رسېږي. او دغه رنګه بعضې خلک وایي چې مثلا د لمر یا سپوږمۍ چې تندر نسي په دې کې نور حکمتونه بیانوي. په دې کې بل هیڅ حکمت نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي، وایي دغه لمر چې تندر ونیسي دا د دې دپاره دی چې الله جل جلاله د خپل بندګان بیروي، چې هغه ښایسته لمر چې یوه ښایسته رڼا یې درلوده، الله جل جلاله وایي ما تغییر ورکړي. نو تاسو ډېر عاجزه انسانان یاست، ډېر عاجزه مخلوق یاست، نو تاسې نافرماني کوئ، معصیت کوئ، نو دا ستاسو تغییر، ستاسو هلاکت، ستاسو ته عذاب درکول دا یو اسانه کار دی چې دا دومره عظیم مخلوق لکه لمر چې و ټول دنیا ته رڼا ورکوي او ټول دنیا ته ګرمایي ورکوي او ټول دنیا ته نفع او ګټه ورکوي، الله وایي په هغه کې زما قدرت چلیږي، تر هغه په عظیمو شیانو کې چلیږي. نو تاسې څوک یاست؟ دا صرف موږ ځان ته متوجه کول دي چې الله جل جلاله وایي انسانانو تاسو ځان ته متوجه سئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دغه پیغام پرېښی دی چې تاسې دعاوې کوئ او لمونځونه کوئ او خیراتونه کوئ. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک چې کوم وخت لمر تندر ونیوی، د اسماء بنت ابي بکر څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امر وکړي په ازادولو سره د مریانو چې تاسو مریان ازاد کړئ. نو دا خبرې چې بعضې ښځې کوي، که یې څوک د باندې راوځي او حامله ښځه چې بچی یې په نس کې هغې ته نقص تاوان رسېږي، دا هم غلط خبره. یا نور داسې مثلا شیان په خلکو کې مشهوره دي، نو هغه کتابونه یې رااخیستلي دي، ټولو شیانو څخه ځان وساتي. حدیث رقم 1488 صفحه 560 کتاب الصلات باب الصلات القصوب مرقات جلد 3. نو که چیرې د لمر تندر ونیسي، موږ باید الله جل جلاله ته متوجه سو او علما کرام په هغه مساجدو کې چې د جمعې لمونځونه کېږي، دغه صلات قصوب لمونځ ورته ویل کېږي، دغه لمونځونه وکړي او خلک په تصدق او په خیراتو باندې امر کړي. دا ټول شان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښولي دي هغه باید کې وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.